السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دوه تصویران سره میکس کړئ او په هغې کې ښایسته ایډیټینګ وکړئ. نو بیا به تاسو بیخي ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ملګرو فوټو میکسچر. نو د دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو، دلته دی تاسو ته څلور اپشنونه درکوي. په اول یو کې تاسو کولی شئ چې دوه تصویران سره میکس کړئ، او د هغه رقم په دویم یو کې تاسو دوه درې تصویران سره میکسولی شئ، او په دریم یو کې تاسو ایډیټینګ کولی شئ، او په څلورم اپشن کې دوستانو تاسو کولی شئ چې کوم تصویران تاسو سیو کړئ هغه دلته دی تاسو ته درښکاره کوي. نو ګوره ملګرو، تاسو به په میکسچر باندې کلیک وکړئ. اوس زه غواړم چې یو بیکګراوند ورکړم او بیا له هغه بعده یو په هغه بیکګراوند کې بل تصویر کښېږدم. نو د دې لپاره به ګوره دوستانو، دا ټول بیکګراوندونه دي. هر بیکګراوند چې غواړئ چې تاسو ورکړئ، صرف تاسو په هغه بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو، کله چې ګوره تاسو بیکګراوند راواخلئ، د هغه رقم زه غواړم چې په دې کې یو تصویر کښېږدم، یعنې په دې برسېره یو بل تصویر کښېږدم، یعنې هغه دې دواړه سره میکس شي. بیا به دوستانو تاسو راسئ، په فوټو باندې به کلیک وکړئ، او د هغه رقم به تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ګیلري ور وښایاست، او هر تصویر چې تاسو غواړئ چې ور یې کړئ، نو صرف تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو، هغه تصویر دلته ما راواخیستی. اوس د هغه رقم دغه تصویر تاسو غټولی شئ، د هغه رقم کراپولی شئ، او که کوم حصه تاسو غواړئ چې ځینې ډیلیټ کړئ، هغه تاسو ډیلیټولی هم شئ. نو ګوره دوستانو، دغه تصویر ما دلته کښېښوی. د هغه رقم که چېرې تاسو په ایډجسټ باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو تصویر وښایاست. هغه تصویر تاسو تیزولی شئ، کوم ټرانسپیرنسي چې ده هغه تاسو تیزولی او خپولی شئ. نو ګوره دوستانو، دغه تصویر جوړ شو. د هغه رقم بیا تاسو راسئ، په ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ، په اوریجنل کې دی تاسو ته خپل اوریجنل تصویر درښیي. په سټیکرز کې دوستانو د سره تاسو کولی شئ چې نور سټیکرز اډ کړئ. هر کوم سټیکر چې ورکوئ، هغه رقم سټیکر دلته تاسو ورکولی شئ. صرف تاسو په هغه سټیکر باندې کلیک وکړئ، نو هغه سټیکر به خپله اډ شي. نو د هغه رقم ګوره دوستانو، زه اوس راځم ټیکس ورکوم. که چېرې تاسو غواړئ چې ټیکس ورکړئ، دلته بیا تاسو ټیکس لیکلی شئ، ټیکس کې اډولی شئ. او په برش کې دوستانو تاسو کولی شئ چې بروش اډ کړئ. نو ګوره دوستانو، هر رقم بروش تاسو کې استعمالوئ، هغه بروش هم دلته تاسو استعمالولی شئ. او په فلټر کې دوستانو تاسو کولی شئ چې په ده باندې نور سټایلونه ولګوئ. مختلف قسم سټایلونه دي. هر سټایل چې غواړئ چې باندې ودروئ، هغه سټایل تاسو باندې درولی شئ. او د هغه رقم بیا تاسو راسئ، په دا ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ. په اورلی کې هم دوستانو تاسو کولی شئ چې په ده باندې نور سټایلونه ولګوئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ، د دې لپاره به ګوره دوستانو تاسو په دا سیو بټن باندې کلیک وکړئ. ستاسو تصویر به ستاسو په ګیلري کې سیو شي. د هغه رقم فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، مسنجر، هغه رقم ویچټ، وایبر، واتساپ، په هر شي باندې تاسو بیرته شیرولی شئ. نو ګوره دوستانو، دغه تصویر بس جوړ شو. د هغه رقم زه بیرته له دې څخه وځم. کله چې تاسو البم ته راسئ، هغه تصویران به دواړه دلته سوي وي. هر څو تصویران چې تاسو جوړ کړي وي، هغه ټول تصویران به دلته پراته وي. نو ګوره دوستانو، ما تاسو ته وویل چې په دې کې تاسو کولی شئ چې دوه تصویران سره میکس کړئ، او په هغې کې هر رقم ته ایډیټینګ وکړئ. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، انشاءالله لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.